اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله بشك الله تبارك وتعالى فالق الحب والنوى چون کې دي چودون کې دي او سرون کې دي د دانې والنوى او د زړی یخرج الحي روباسي ژوندې من المیت د مړینا ومخرج المیت او راويستون کې د مړی دي من الحي د ژوندینا ذالکم الله داستاسو الله دے فانا تؤفکون نو پس کم خطاسو الټا روان یې فالق الاصباح سرون کې راويستون کې د صباح دے وجعل الليل سكنا او جوړ کړي د شپه وخت د آرام والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب ذریعہ د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د لوی زبردست او د پوهه ده وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته جعل لكم النجوم چې پیدا کړل تاسو د پارستوري جوړ کړل تاسو د پارستوري لتهتدوا بها د پاره د دې چې تاسو لار مومې په دې سره فی ظلمات البر پتیرو د اوچکی والبحر او د دریاب کې قد فصلنا الآیات په تحقیق سره تفصیل سره بیان کړي دي مونږه آیاتونه لقوم يعلمون د پاره د هغه قوم چې دوی پوهیږي او هو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انشأکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا فمستقر ومستودع فمستقر نو پس زید استوګنه دی ومستودع او بل زید سپارختنه دی زید امانت دی قد فصلنا الآیات په تحقیق سره په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه لقوم يفقهون قد فصلنا الآیات په تحقیق سره تفصیل سره بیان کړل مونږ آیاتونه لقوم يفقهون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انزل من السماء ماء چې نازلې د طرفه د اسمان نه اوبو فاخرجنا به نفس راوبا سلمونګه په هغه سره نبات كل شيء بوټه د هر قسمه فاخرجنا پس راوبا سلمونګه منه د هغه نه خضرا شینکه نخرج منه چې راوبا سبمونګ د هغه نه حبا دانه متراکبا یوبل پسې سوري یوبل پسې انخته ومن النخل او د قجورو د اونونه من طلعها د غنچو د دینا د خاخونو د دینا من طلعها د خاخونو د دینا د شاخونو د دینا قنوان غنچه دانیه زړندونه وجنات او باغونه من اعناب د انګورو والزيتون او زيتون والرمان او انار مشتبها د یوبل پشان وغیر متشابه او د یوبلنا نه یوشان یعنی د یوبلنا جدا انظروا وګورئ الی ثمره د میوتا اذا اثمر هر کله چې د میوه انسی وینعه او د دې د پخېدو ته ان فی ذلکم بشک پدې کې لآیات خامخانه خدی د لقوم د پاره د هغه قوم یؤمنون چې دوی ایمان لري وجعلوا لله او دوی ګرځولې دي د الله تبارک وتعالى سره شرکاء الجن شریکان پیریانو لرا وخلقهم او حال د دې چې الله پیدا کړی دي دوی وخرقوا له او دوی جوړ کړی دي له د پاره بنینا زامن وبنات او لونه بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه پاکی د دلرا وتعالى او ډیر اوچت عما يصفون د هغه سنا چې دوی کم بیانوي